په مونځ کې درې داسې غلطۍ چې د هغې د وجې نه د ستا مونځ نه کېږي، بلکې یو غلطي داسې ده چې کله ته هغه غلطي وکړې نو ستا سره دغه مونځ شروع کېږي نه. ګران کتونکو اکثریت خلکو نه دغه غلطۍ کېږي، خو لیکن دوی ته دغه مسلې پته نشته، نو دې د وجې نه د دوی مونځونه نه قبلېږي. نو دغه مسله په غور سره واورئ، ځان په پوه کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې ستاسو د وجې نه نورو ته هم خیر ورسېږي. ګران کتونکو په هغې کې اول نمبر غلطي دا ده چې کله یو مسلمان مونځ ته داخلېږي نو په داخلېدو وخت کې چې دی کله تکبیر تحریمه وایي نو په دغه تکبیر تحریمه کې دغه مسلمان غلطي کوي، او هغه غلطي دا ده چې د الله اکبر الله اکبر په ځای باندې چې دی دلته په دغه الله کې چې کوم دی الله اکبر، یعنی په لفظ الله کې چې کوم الف دی په دې باندې مد راوړي الله اکبر، او دا اصل کې داسې دی الله اکبر الله اکبر، یعنی چې کومه آخره کې را ده هغې باندې ورته جزم راوړي. او دویمه غلطي پکې دا کوي چې که چېرته الله خو صحیح وایي الله اک، بیا دلته چې دی با پسې الف راوړي الله اکبر، او دا چې دی بې انتها ډېر خلک ما په خپله باندې لیدلي چې په اذانو کې هم دا غلطي کوي. هو په دغه تکبیر تحریمه کې چې څوک دا غلطي وکړي چې د با نه وروسته الف راوړي، یعنی د با او د را په منځ کې الف راوړي، نو دې د وجې نه د دغه لفظ چې معنی فاسدېږي او ستا سره دغه مونځ صحیح کېږي نه، بلکې سره دغه مونځ شروع شوی نه دی. نو دغه غلطي ځان نه ویستل پکار دي، او دغه تکبیر تحریمه په دې انداز باندې ویل پکار دي الله اکبر. او چا سره چې نږدې علما دي، حفظا دي، قاریان حضرات دي، د هغې نه باید چې تاسو دغه خپل الفاظ دا صحیح کړي. او دویمه غلطي چې کومه ده چې د هغې د وجې نه مونځ فاسدېږي، هغه چې کله مونځګزار رکوع ته لاړ شي نو په دغه وخت رکوع کې چې کوم سبحان ربي العظیم، یعنی چې کومه دغه ضا ده، دغه ضا چې د اکثر خلک چې دی ضا وایي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم، نو دغه ضا چې کله څوک په ضا سره بدله کړي نو دې د وجې نه معنی فاسدېږي، نو ستا مونځ چې دا فاسد شلو. او درېیمه غلطي چې خلک کوي هغه په سجده کې کوي چې سبحان ربي الاعلى، دلته چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى یا سبحان ربي الاعلى، نو داسې خلک وایي نو دا چې دی غلطېږي، دې معنی چې فاسدېږي، نو دې وجې نه چې ستا دغه مونځ نه کېږي، ستا دغه مونځ فاسدېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.